عبد الله ابن مبارک رحمه الله امت کې لوی عالم دی. یو ځل عبد الله ابن مبارک رحمه الله چې کله وفات شو نو چا په خوب کې ولیده، وی الله در سره څه معامله وکړه؟ وی الله زما مغفرت نصیب کو، وی بخلمه د څه چې مستحق نه ما غټول را الله رب العالمین راکړه، د څه چې مستحق نه ما غیر الله راکړه. او بیا یو خبره حسرت راته شته دی چې زما یو گاونډیو هغه لوهار تسوي پښتو کې انګرو او دغه انګرو مغفرت الله هغه کړی دی، زما هم کړی دی، خو د هغه درجه زمانه په جنت کې اوچته ده. نو دا سړی چې کله د خوب نه را بیدار شه حیران چې چېرته انګر او چېرته عبدالله ابن مبارک دنیا هم منلی او الله هم منلی. لهذا اوس چېرته یو انګره چې نه خو په ظاهره باندې خدای منلی او نه دا قوم خو سره مني، نه که خدای هم مني خو قوم خو نه مني او چې دا انګر دی. لهذا اوس دا څنګه کېدای شي چې د انګر درجه د عبدالله ابن مبارک نه اوچته ده؟ راغی وایي د انګر کور ته او د انګر د بیبي نه یې تپوس وکړو چې مسله څه ده؟ الله رب العالمین د خاوند ته د عبدالله ابن مبارک نه اوچت مقام او مرتبه ورکړې ده. عبدالله ابن مبارک رحمه الله نه درجه حاصلول چې دا اوچته موندلی کېږي دا په څه موندلی شوې ده؟ دا زنانه ورته وایي چې زما په خاوند کې نور څه صفتونه نه خو دوه صفات پکې وو. یو دا چې د انګر به کله دا څټکې اوچت کړه او په دغه ټیم کې به د اذان اواز درغه چې الله اکبر الله اکبر، نو په دغه دوران کې به دا څټکې دی اوسپنې ته نه راخلاصو، هغه به یې فوراً کېښودو، خپل کار به یې پرېښودو، دوکان به یې بند کړو، جومات ته به لاړ. یو یې د اذان ډېر زیات قدر کوو او جومات ته به وخت باندې ځان رساو. او دویمه خبره پکې دا وه چې زمونږ د بلۍ سر ته د کوټې سر ته به وخته او مونږ ته دا مخامخ کور د عبدالله ابن مبارک دی. وی هغه به د شپې د خپل کور د چت په سر باندې ولاړو او نفلونه به یې کول او د قرآن مجید تلاوت به یې پکې او ښایسته تلاوت به یې کوو. وایي زما دا خاوند به بره د چت ته وخته او وایي دې مولوي صاحب ته به داسې ناست او بیا چې کور ته به راکوز شو وی به چې ښځې کاش که د عبدالله ابن مبارک په شان علم مام کړی وی، افسوس که داسې علم مام کړی وی، کاش که داسې د قرآن مجید ښایسته تلاوت مام شوی کولی او زم فارغ وی او مدرسې ته تللی قرآن مې زده کړی وی او د ده په شان تلاوتونه مې کولی نو څونه به ښه وه. نو بس هغه سړی راووته، بس وی ټیک ده دا دوه خبرې کافي دی، نور ضرورت نشته دی. چې کله د ده نیت دا دی چې حسرت او تمنا د هغه د دې خبرې ده چې کاش که زما په دې کور په خوا کې دا کوم عالم موجود دی او د عالم په شان تمام د قرآن مجید تلاوت کولی شوی نو څومره به ښه وه. نو مفتی شفیع صاحب رحمه الله دا واقعه نقل کړې ده. مفتی صاحب فرمایي وایي دا نیک حسرت نه دی، د نیکۍ دا تمنا وایي دا کله ناکله د نیکانو نوم سړي له اوچته درجه ورکړي، لکه دې سړي ته دې انګر ته یې چې ورکړه. زمونږ استاد د نیکۍ تمنا شته، د سپین ږیرو خو به څه ګزاره کوي د دې ونه شم ویلی، خو د دې هلکانو څه تمنا ده چې څوک ښه ګډ شوی کاش که د ده په شان زم ګډېدی شوی، دا پلانې ښه ټیک ټاکر دی کاش که د ده په شان زم ښه ټیک ټاکر وی، پلانې داسې ښایسته ټپه وکړې نو که ما هم د ده په شان د ټپه شوی کولی نو څومره به ښه وی. ای د الله بندګانو تمنا چې کوئ د نیکۍ وکئ، د بدۍ مه کوئ، د ظلم مه کوئ، د وراني مه کوئ، د قتل تمنا مه کوئ، د ښایسته خبرو تمنا وکئ. الله نه وغواړئ چې ای الله پلانې ملا دومره ښایسته تلاوت کوي زه ولې نشم کولی، پلانې سړی دومره ښکلی لمونځ کوي زه ولې د هغه په شان لمونځ نشم کولی. مونږ خو تمنا دا نشته، مونږ د پلاني سړي دومره غټه بنګله ده زما د بې غیرته ولې داسې نشته دی، د پلاني سړي دومره ښایسته موټر دی زما ولې نشته دی، د پلاني سړي چې کوم دی نو د پلاني سره تعلقات دي، د ایس پي سره د ایس پي سره تعلقات دي، نو که هغه هر څومره ظالم ولې نه دی خو زما ولې نشته دی. مونږ دې بې ځایه تمناګانو غرق کړو. ما معززو په دې بنیاد باندې په خپله رویه کې تبدیلي پکار ده.